ولې ښځې ته دا وایي چې حجاب واچوه؟ زنانه خوښه ده که بې حجابه ګرځي او که په حجاب کې ګرځېږي، دې باندې به غرض نه لري. که په دې دې غرض ولاره ازادي دې متضرره کړه. تاسو دغه برنامې نه اورئ، تاسو په دې راډیوګانو کې دغه پروګرامونه او دغه برنامې دې نه کاڼه یئ، دا تاسو اورئ نه. یو سړی به لمونځ نه کوي، ته دروازه مه ورته کوه چې وروره لمانځه ته پورته شه، دا د ده په ازادۍ باندې تېری دی. موږ ناخبر یو، د الله عز وجل دین هم نه وي زده کړی، مسایلو باندې پوه نه یو، نو بیا ډېر کرتی ګمان دا کوو چې شاید دغه عمل یا دغه مسله دا به په اسلام کې وي نه. دلته یوه لویه مبارزه هم روانه ده په ضمن کې. یوې خواته د الله عز وجل د دین په طرف باندې د خلکو رابلنه ده، یوې خواته خلکو ته د الله عز وجل د دین ترغیب روان دی. د الله دین زده کړئ، د الله عز وجل په دین باندې عمل وکوئ، په دنیا او آخرت کې به تاسو ته کامیابي میلاو شي. خو بلې خواته د همدغه دین د همدغه قوانینو په مقابل کې شیطانی او طاغوتی دعوت هم روان دی. بیدینی تر سره که، له دین نه لرې شه، له دین نه ځان آزاد شمار که، له دین نه ازادي پکار ده. څنګه چې د یو کس زړه غواړي همغه قسم ته کارونو ته دغه انسان باید آزاد پرېښودل شي. د اسلام او د الله عز وجل د قوانینو په چوکاټ کې باید دغه انسان راګیر نشي. څه چې د ده زړه غواړي همغه کارونه دې ترسره شي. یوه لویه معرکه روانه ده او نوم هم د ازادۍ ورکول کیږي. تاسو ولیدل چې د ازادۍ په نوم باندې راډیوګانې هم فعالې شوې. ازادۍ غږ راډیو، د ازادۍ راډیو، د ازادۍ په نوم باندې مجلې هم چاپ کېدلې. ما لیدلې وې ازادۍ مجله، د ازادۍ په نوم باندې اخبار هم چاپ کېده، په انګلیسي ژبه کې چاپ کېده، په پښتو چاپ کېده، په فارسي کې چاپ کېده. په مختلفو ژبو کې د ازادۍ تر عنوان لاندې یو لوی دعوت او لویه بلنه روانه وه. خو د دې ازادۍ لنډ خلص د الله عز وجل د دین نه ازادول وو. یو خو د یو چا د غلامۍ له پنجرو، د غلامۍ له زندان نه ازادول دي. موږ یو وخت کې مستعمره ملت وو، د نړۍ زبر ځواکونو موږ مستعمره کړي وو. په خپله خاوره کې، په خپل وطن کې خپل اختیار نه درلوده. الله موږ ته ازادي را نصیب کړه. موږ د انګریزانو نه ازادي لاسته کړه، موږ د روسانو نه ازادي واخیسته، موږ ترلاسه کړه ازادي. موږ په خپل وطن کې په خپل اختیار ښکلی اسلامي نظام لاسته راوړ. یو دغه ازادي ده. د ازادۍ د راډیو، د ازادۍ د راډیو غږ د طاغوتي لښکرو لخوا د ازادۍ نوم اخیستل په دې معنا نه دي هغه ولسونه مستعمره کوي، ولسونه د خپلو پنجو لاندې راولي، ولسونه د خپلو لاسونو لاندې زندګۍ ته مجبوروي. د دوی ازادي یوازې د الله عز وجل دین نه ازادي ده. ولې ښځې ته دا وایي چې حجاب واچوه؟ زنانه خوښه ده که بې حجابه ګرځي او که په حجاب کې ګرځېږي. تاسو دغه برنامې نه اورئ، تاسو په دې راډیوګانو کې دغه پروګرامونه او دغه برنامې دې نه کاڼه یئ، دا تاسو اورئ نه. ولې زنانه ته حجاب ورکول کیږي؟ ولې زنانه باندې حجاب تحمیلیږي؟ زنانه باید آزاده وي. زنانه چې زړه څه غواړي همغه باید وکوي. زنانه به د نارینه سره اختلاط، ګډ ژوند
دا ترسره کوي، دا د دوی حقوق دي. طاغوتي فکر دغه برنامه په مخ باندې وړي. زنانه باندې به غرض نه لرئ، زنانه به په بازار کې آزاده ګرځي، د نارینهو سره به اختلاط آزاد وي، دوی به په خپلو تجارتونو کې په خپلو کاروبارونو کې د نارینه سره اوږه په اوږه باندې ګډ ژوند دې باندې به غرض نه لري. که په دې دې غرض ولاره ازادي دې متضرره کړه. یو سړی به لمونځ نه کوي، ته دروازه مه ورته کوه چې وروره لمانځه ته پورته شه. یو سړی به بې لماز وي، جمع ته به نه ځي، ته غږ مه ورته کوه. دا د ده په ازادۍ باندې تېری دی. دا یې لمانځه ته مه راپورته کوه او له جومات ته یې مه مجبوره کوه چې جومات ته راشي. دا خو د ده ازادي سلب کوي. یو مسلمان ورور مې شراب څښي، ته د شرابو بوتل مه ماتوه، ته د شرابو نه لاس مه نیسه. زما یو مسلمان ورور چرسي دی، هغه چرس څه کوي، ته د چرسو سګرټ له لاسه مه رانیسه. دا د ده ازادي سلب کوي. یو مسلمان ورور مې فاحش دی، فاحشه خانه جوړوي او پردي سړي پردیو زنانو ته را دعوتوي. یو لویه بېناموسي روانه کړې ده. د دې لاس مه نیسه، دا آزاد پرېږده. یوې خوا ته د ازادۍ تر عنوان لاندې د الله عز وجل له دین نه دا ډول ازادۍ ته ځوانان او مسلمان ولسونه دعوتېږي. په زرګونو نه، په لکونو نه، په میلیونونو ډالر په دې باندې مصرفېږي. لورې په امریکا کې راډیوګانې موږ ته جوړې کړي دي او زموږ تر غوږونو دا غږ را رسوي. په فیسبوکونو کې، په انټرنیټونو کې، په واټساپونو کې ګروپونه فعال کړي دي. همدغه بېدینۍ ته خلک را دعوتېږي. او له دې نه په قرآن کریم کې الله عز وجل یو لنډ تعبیر دا کې اولئک یدعون الی النار، دا خلق ور د جهنم ته خلق را بولی، جهنمی اعمالو ته خلق تشویقوي. او بلې خواته علما لګیا دي، مسلمانان لګیا دي، مسلمان لیکوالان لګیا دي، مسلمان استاد د پوهنتون لګیا دی، مسلمان معلم صاحب لګیا دی، مسلمان شاګرد د یوې لیسې اخته دی، لیکنې کوي، خلکو ته شفوي بیانونه کوي او د الله عز وجل دین ته خلک رابولي. یوه لویه معرکه، یوه لویه مبارزه په دې باب کې روانه ده. د همدې مبارزې یوه برخه نن زه تاسو ته بیانوم چې هغه د امر بالمعروف، نهي عن المنکر او د شکایتونو د اوریدلو د وزارت لخوا نه د الله عز وجل اوامر د قانون په بڼه باندې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله و اعانه دغه په فرمانونو صادرولو باندې تر ولسونو را رسیږي او په مسلمانه ټولنه کې تطبیقیږي. د دې شرع حیثیت څه دی؟ قدرمنو مسلمانانو وروڼو، په اسلام کې امر بالمعروف، نیکۍ ته د خلکو را بلل او له بدیو نه منع کول دا یو لوی باب دی، دا یو عظیم عمل دی. دا داسې عمل دی چې ټولنه اصلاح کوي، له ټولنې میکروب ختموي، له ټولنې فسادونه له منځه وړي. دا داسې یو لوی باب دی. ټولنه په دنیا کې هم اصلاح کوي، له فاسد او بیکاره سړي نه نیکوکاری کس جوړوي. دا داسې یو لوی باب دی، یو سړي نه جنتي جوړوي، یو سړي ته جنتي اعمال ورښایي. په ټولنه کې غلا، بدماشي، قطع طریقي، نشې، بېناموسي، هر هغه ناروا اعمال چې د انسان فطرت او طبیعت کرکه او نفرت ترې نه لري دا ختموي او د الله عز وجل دین ته خلک رابولي. دا داسې یو عظیم باب دی. او د دې مبارزې د حق او د باطل ترمنځ چې کومه مبارزه له ډېر پخوا روانه ده، د دې مبارزې یو مهم عنصر دی، یو مهم رکن یې دی او په دې سره لویې لویې ټولنې اصلاح شوي دي.